په ټولنه کې یو بحث ډېر اړین دی چې باید وشي، هغه د کار دی چې موږ څنګه کار پیدا کړو، ځوانان څنګه مسؤلیتونه واخلي او څنګه موږ یو کوچنی کاروبار کامیاب کړو. د دې بریا لپاره څه کول پکار دي او د ځوانانو ژوند څنګه دی او دوی په خپل ژوند کې څه بدلونونه راوستلی شي. ما په ټیکټر کې کار شروع کړ. ټیکټر کې دغه باجري بارو شګه بارو تیږي وسره په غار کې په ګرمۍ کې تیږي ته بلې ګوتې ورولې ګوتې به سوځولې. خو ما سره ملګری دومره همکاري کوله چې ما به تیږه نشو پورته کولای. ملګری بل سره زور وکړ هغه تیږه من پورته کړه دا کې مو واچول. نو څه کول پکار دي؟ په تیار کې نسل پکار دي، په خودن تسلیمیدل پکار دي نه. زمونږ یو د ترور خاوند په کابل کې زرا لمه ډېر وړوکی ما شټرنګ وکړ، ډېر سخت او درون کار دی. حتی د ورځ راغلی چې ما په شټرنګ کې 250 پلاوي ورته پلان تختی لاس ډېر درانی دي. د ماته چې دا بدن هم منزل ته منزل نه تر غوځي تر لاندې سمکی پوري. کله چې کار تر وته وظیفه ده نو په اول ځل ماته ډېر خو وظیفه پیدا شو. سمره د هغه سخت و چې ما تسلیم ورنکړه. نن سبا مشکل څه دی چې ځوانان ډېر غواړي چې کار وکړي، مګر افسوس چې د کار موقع مساعد نشته. اول د خپل ما سره دا اوس تقریبا 9 کسان کار کوي ځوانان. کله زه کار لرم کار شته، کله چې قرارداد نه وي ټول بیکار وي. نو کار شته او کار نشته، خو زړه به ورته وای نه، کوشش به کوئ. هر رقم اقتصادي مشکلات دي، نور ذهني روحي د کور طرفه مشکلات دي. خو زه په دې یو شی خپل ما سره چې دا خوشحاله یم، ما سره کلک اراده ده. زه هېڅ وخت تسلیم کېږم، تر څو ژوندی یم زه به د خپل هدف ته مخته ځم. دا خو داسې دا اول به پلان جوړی، هدف لري، خپل هدف ته باید پلان جوړ کړي منظمه ډول. ته باید کار وکړې چې ښه ملګری در سره وي هغه هم تشویق کوي. زموږ جامعه اوس شوې ده چې زیاتره کسان خپله کورنۍ نه تشویق کوي. پردي خو لا پرېږده، خپلو پوروس هم پردو نه څه ګیله ده. ځکه خپل دی نه تشویق کوي، پردي به څه تشویق کوي. یو ځوان څنګه پوهېدای شي چې دا زما مسؤلیت دی او زه باید پورته شم، کورنۍ ته باید کار وکړم؟ دا کاروبار داسې دی چې د لومړي سر د چا سره داسې زمینه مسایل نه وي چې پیسې ولري یا سرمایه ولري. همدا واړه ګامونه دي چې موږ تر لوی ګامونو پورې رسوي، لوړو پوړیو ته رسوي. او باید دغه لوړو پوړیو ته باید موږ کار وکړو او د کار یو برخه پلان دی چې باید دغه پلان جوړ شي. زموږ په اوسني دور کې ځوانان یو ضعیفه نقطه لري چې ولا خلک به څه وایي، یعنې زه دا کار کوم ولا دا خلک به څه وایي، زما ګاونډي به څه وایي، زما تره زوی به څه وایي، که نه، یعنې یو عیب یې ګڼي، شرم یې ګڼي. کله چې ځوان دغه خبره اخوا کړي نو بیا کولی شي یو حد ته ورسي. مبارزه به دا کې مجبور یې چې هر حالات په ځان باندې قبول کړي. د ګرمي وي، د بیکوري وي، د وخت ضایعات وي، هر خوا ته منډې وهل وي، نو فشار بې حد بې اندازه به در باندې راځي. مګر نه، شاته مه اوسه، ځان پکې وهه. بزرگترین بخش کار نمو است که ما باید هدف داشته باشیم. بعد از اون باید برای برنامه داشته باشیم، پلان داشته باشیم. یک چیزی را که بخوای راه رسیدن برای زیر نفهمی باز نمیشه که ما این 2000 مانی نمیفهم چی رقم باید از بیارن. کسایی که میخوان یک کار بکنن هیچ چیزی کار کردن نمیتونن، این برن پولی یک نفری که به هدفشون نزدیک میسازه رایگان برش کار بکنن. اول پلان مهم دی، بل په ځان باور مهم دی چې ته په ځان باور ولرې چې یعنې زه کولی شم. هیڅ شی په دنیا کې کم دا دنیایي کارونه چې دي ناممکن نه دي، ځکه کوم شی چې انسان جوړ کړی هغه ته هم شي کولی، ته هم انسان یې. صحیح د افغانستان کې اوس وخت کې ډېر مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، اجتماعي مشکلات دي، کورنۍ د طرف مشکلات دي، خپلوانو مشکلات دي. خو دا وجه نه چې موږ خپل هدف نه لاس واخلو. د دې ژوند په دغه سختو کړاوونو لوړه ژورو کې ما همت له لاسه ورنکړه. زه بل چاته په تمه نه شوم چې زده به راته پیدا کړي. کار لپاره مهارت ډېر زیات مهم دی. باید لومړی ځل کې مهارتونه پیدا کړو او له هغې وروسته بیا موږ هغه هیلې ورمنونه ولرو چې زموږ په فکر او ذهن کې وي. کله چې یو ځوان مطالعه وکړي، یو ځوان له ښه ملګرو سره وګرځېږي، په کور کې مور او پلار ورته انګېزه ورکړي، زویه دا کار وکړه، دا کار ته فایده باندې ده، په دغه لاره باندې مخته لاړ شه. نو زه دا وایم کله چې تا یو هدف وټاکو مختلفو لارو باندې هغه باندې ګزار وکړه چې په کومه لاره باندې ته خپل هدف ته رسېږي. او کله چې یو ځوان یو کاروبار شروع کړي اول سر کې باید دی له خپلو همزولو سره، خپل انډیوالانو سره کښېني، مشوره دې کړي، بیا د یو داسې یو نفر ته ورسي چې هغه عمر زیات تجربه زیاته لري، کاروبار یې کړی. یو شخص غواړي چې یو کاروبار شروع کړي، اول باید هغه کاروبار ټول هغه څلور اړخونه د هغې ګټه، تاوان، شروع کول، وخت. کاروبار دی دا ګټه هم لري، تاوان هم لري، ناهیلېدل نه دي پکار. چې ته اوس څه وخت کاروبار شروع کړې، پلان دې جوړ کړه، بودیجه دې پیدا کړه، پلان تړې، پلان جوړې. انسان موفق کسی است که
سرمایهش با تجربهش همزمان رشد میکنه. ما اگر سرمایه داشته باشیم، فرض کنیم از یک نفر یک پول بگیریم به اندازه یک سوپرمارکت 4 نفر در کار میکنه، ولی در صورتی که ما خودمون در یک دکان بسیار عادی کار نکرده باشیم، خب اینجا سرمایه ما درسته سرمایه داریم ولی این طرف تجربه نداریم که سرمایه را مدیریت بکنیم. دا ځوانانو کې دوه رقم استعدادونه، یو خپل لاس ته راوړي، یو الهي استعدادونه چې بعضو خلکو کې شتون لري. که چیرې په طریقه باندې پوه شي، پلان ورته جوړ کړي، هدف ته رسیدل غواړي، زحمت غواړي، صبر غواړي، لارې سختې، خامه، پخه، کنده، هر څه راځي پکې، خو باید صبر ولري. متاسفانه په افغانستان کې چې دا یو ځوان چې لوچس خانکاري غواړي، دا کار مشروع دی، نشي کولی. استعداد باید ونه وژل شي. ټول ځوانان چې په افغانستان کې دي استعداد یې وژل شوی دی. کوم استعداد لري هغه استعداد ډېر غټ، کله چې فامیل لږ زور پرې راولي، کله چې ملګري زور پرې راولي، کله چې زور پرې راسي هغه باندې استعداد ختم شي، بس لاس بل شي کار ته شي. د خبرونې وروستۍ برخه ده او لنډ پیغامونه دې پکې ساتي. پوښتنه ده چې موږ څنګه دوه کسان سره پخلا باید داسې یوه لاره ورته جوړه کړو مونږ چې دغه شخص چې دی دغه بل شخص سره شي پخلا شي. یو خو چې یو دوه مسلمانان سره هغه مثال لانجې راغلي، یو شخړه راغلي، هغه سره یو ځای کې یعنې روغ کې ثواب هم لري، او بل هغه کلي کې مثال هغه کور کې که شخړه جنګي او مشکلي، هغه مشکل هم رفع کېږي، یعنې خوشحالي راځي. بعضې خلک دي چې دوه کسان منځ کې لانجه راشي، هغه د هغه منافقت ورته وکړي، هغه شیطانت وکړي، خو نه، موږ باید هغه یو بل ته صفات وکړو، صفاتونه وکړو، دواړه سره کښېنو، جدا جدا د یو بل باره کې خبرې واورو، او کله چې دواړه طرف نه موږ خبرې واورېدلې او دواړه موږ یو ځای کښېنوو چې دا مشکل حل شي. وقتی که یک مشکل ایجاد شد به هر بهانه‌ای که یک گپ شده و یک دو برادر از هم خرج شدن و شدن، قسمت برادر ما اشاره کرد کاری که ما کردن میتونیم بهترین کاری است که صفات‌های نیکی از بین پیش بگیریم. برادر ما در مقابل یک نظر داره، همین است که کم کم این دلخورگی که بین دو طرف ایجاد شده و محبت و صمیمیت تبدیل میشه. د یو بل واورو، دغه شیطان ته وخت ورنکو، دغه منافقانو ته وخت ورنکو، نو کله مړورتیا او خفګان رامنځته کېږي. بیا چې کله خفګان رامنځته شو نو داسې ده چې یو څه نه باید دا تېر شي، مثلا دوه نفر مړه دي، یو څه نه باید زه تېر شم. تا مخکې یادونه وکړه که یو بل وانورو او یو څه نه تېر نه شو، نو هېڅکله دغه روغه نشي رامنځته کېدلی. اول باید دا مشکل وڅېړو چې څه موضوع ده دلته. ملامت او سلامت باید معلوم شي. که ملامت څوک خو سلامت نه دی بخښنه وغواړي. خبره دا ده چې که چیرې موږ تاسې یو له بل اتحاد ولرو، یو ځای کښېنو، یو ځای مشوره وکړو، یو ځای ډوډۍ وخورو، یو ځای چای وڅښو، نو مینه محبت رامنځته کېږي. وایي دا مینه محبت چې د تا ورتګ زیاتېږي ورسره. دواړه مقابل جانبین چې یو کس سر ټیټ نه کړي، دا نه کېږي، دا مو زه دوه منه یم، دا مې دوه منه یم، نو مجبور یو کس ورته وایي چې لالا زه یو من یم، زه تېر یم. دې خبره دوستانو د نظرونو په تایید سره زه یو دوه ټکي ته اشاره کوم چې یو په روغه جوړه یا مصلحت کې چې دی یو قناعت کول دي. باید یو شخص قناعت وکړي. هر چا چې قناعت وکړو، مثلا ما اشتباه وکړه، زه قناعت وکړم، تا اشتباه وکړه، تا قناعت وکړو، هېڅ مسله نشته. بل ځینې وخت کې باید یو سړی ګذشت هم وکړي، یو څه باید له لاسه ورکړي تر څو مقابل شخص خفه نه کړي. قدرمنو لیدونکو، د ځوانانو تبصرې مو د کار په اړه، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د زحمتونو په اړه واورېدې. همدا وه زموږ خپرونه، تر بلې خپرونې د الله